په تېرو 40 کلونو کې پاکستان د دې خاورې سره یو ژوره دښمني پاللې ده. د خاورې سره دا مشکل لري، د ملت سره دا مشکل لري، د تاریخ سره دا مشکل لري. او د پاکستان بحث دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ نظام نه وي. پاکستان د دې بریدونو تسلسل باب باید وي چې دا کله پټه جګړه وه، نه اعلان شوې جګړه وه، بیا وروسته څرګنده جګړه شوله. د دوی وحشانه بریدونه زیاتیږي او د دې د توجیه لپاره غربي هیوادونه هم د پاکستان ملاتړ کوي. پاکستان په سیمه کې د استعمار پوسټ ده. پاکستان کاروي چې موږ په افغانستان کې حکومت طالبانو حکومت نه منو، طالبانو حکومت ګډوډ کوو. نو دا د فشار یوه نقطه ده. پاکستان چې څه لاسه وشي، هر فشار چې په افغانستان باندې لاسه وشي هغه کوي. اوس چې موږ یو شریک هم پیدا کوو، دی پوهېږي چې د ده لپاره مزیت ده. افغانستان د دې ټولې منطقې لپاره بهترین مزیت لري. اوسنۍ نړۍ کې نور د زور نه، د سلا نه کار اخیستل، ځپل، دا نه یوازې شرموونکي کارونه دي، نور نتیجه هم نه ورکوي. او څوک چې د زور نه کار اخلي، دا په دې معنی ده چې هغه په ضعیفه نقطه کې قرار لري. ګوره پاکستان د نفرت او کرکې په بنیاد جوړ شوی. پاکستان د اسلام په نوم ایجاد شوی، دا دروغ دي، دا کاملا یو استعماري لوبه ده. پاکستان به خامخا جنایتکاري کوي او د خپلو بادارانو پروژه به مخ پر وړاندې بوځي. دی په افغانستان کې د حکومت د نفس سره مخالف دي، د حکومت له ماهیت سره، مګر د پاکستان د جګړې محتوا چې دغه بدل نه شو. دا 50 کاله کېږي چې دوی بریدونه دوام لري. آیا په دې باندې نړۍ نه پوهېږي؟ خود پوهېږي.